د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویان امام الدین احمدي وایي په هرو 40 ساعتونو کې د افغانستان له فضا څخه 215 شپېته پروازونه تیریږي چې پکې د بریتانیا، امریکا، هند، بنگلادیش، سنگاپور او ځینو نورو هیوادونو هوایي شرکتونه شامل دي. د نوموړي په وینا د افغانستان له فضا څخه له هرې تیریدونکې الوتکې څخه $700 حق اخلي چې ورسره هره ورځ زرګونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دغه پیس په ځینو هیوادونو کې د الوتکې وزن یا واټن ته په کتلو هم اخیستل کیږي. د تخار ولایت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د مالګې د تصفیې فابریکې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د راپورونو له مخې دغه فابریکه چې د 45 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې په کال کې د 100,000 ټنه مالګې د تصفیه کولو وړتیا لري. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې د نمک آب، د ډبرو سکرو او سرو زرو کانونو په ګډون ډیر کانونه لري چې د کارپوهانو په خبره کله دغه کانونو استخراج په قانوني ډول ترسره شي د کاري زمینې ترڅنګ به د دولت خزانې ته هم ډیر عاید په لاس ورشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په 2024 کال کې 17,400 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یوځای کړي دي. یاد سازمان ویلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ ترسره کړی دی. نوموړي بنسټ له دې مخکې ویلي و چې د تورخم په ښارګوټي کې له پاکستانه د راستنیو شویو ماشومانو لپاره تفریحي مرکز جوړ کړی دی. دا یادونې ده چې یونیسف له پاکستان او ایران ایستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یوځای کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي جنوبي کوریا له افغانستان سره $5 میلیونه مرسته کړې ده. یاد سازمان ویلي دغه پیسې به افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د زده کوونکو لپاره د خوړو او د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سویلي کوریا له تیرو 15 کلونو راهیسې له افغانستان سره $40 میلیونه مرسته کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري نیمایي راښکته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په 2024 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راکړې ورکړې کچه چې مخکې تر $2 میلیارډ رسیده اوس $1 میلیارډ ته راښکته شوې ده. د یادې خونې په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي ناندرۍ، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پوځي نښتې او نه اټکلیدونکي محدودیتونه د سوداګرۍ کمیدو عمده لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې خبرداری ورکړی چې کله دواړو هیوادونو چارواکي لاس په کار نشي په 2025 کال کې به سوداګریزې اړیکې تر دې هم خرابې شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې تیر 2024 زیږدیز کال د ماینونو او چاودیدونکو توکو په 240 پیښو کې 455 تنه مړه یا ټپیان شوي دي. دغه بنسټ ویلي چې د قربانیانو په ډله کې له نیمایي زیاتې ماشومان او تنکي ځوانان دي. سور صلیب چې په افغانستان کې د 16 لسیزو راپدې خوا د ماینونو او چاودیدونکو توکو ټپیانو او معلول شوي وګړو ته خدمتونه وړاندې کوي په خپل راپور کې وایي چې زیانمن شوي وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ځینو پاکستاني رسنیو له دغه هیواده د ECC کارت لرونکو افغان کډوالو له احتمالي ایستلو خبر ورکړی. د پاکستان د حکومت له لوري ناقانونه افغان کډوالو ته د ټاکل شوي مودې له پای ته رسېدو سره سم ځینو پاکستاني رسنیو د هغو افغان کډوالو د ایستلو د احتمال خبر ورکړی چې ECC کارتونه لري. د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پاکستاني خبریال طاهر خان د یو افغان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي ځینې افغانان چې د پولیسو له لوري د اسنادو له امله غوښتل شوي وو هغوی له ځان سره پاتې کړي، یعنې هغوی ته بیا اجازه نه وه چې بیرته خپلو ځایونو ته ولاړ. په همدې حال کې په پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر بیا پیلېدو ته اندېښمن دي. د سوریې د لنډمهالي حکومت مشر احمد الشره په دمشق کې د مسیحي ټولنو له مشرانو سره کتلي. په خپاره شویو تصویرونو کې د کاتولیک، ارتودوکس او انګلیکان روحانیون ګډون لري چې د سوریې له نوي مشر څخه د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د بشار الاسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې نوي انتقالي حکومت له نړۍ سره د تعامل لاره خپله کړې او تېره ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په خپل لومړي سفر به سعودي عربستان ته ولاړ شي. د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د ایکس ټولنیزې شبکې مالک ایلان ماسک دغه هیواد پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کړ. آلماني رسنۍ او سیاستوال وایي ایلان ماسک وروستیو ورځو کې پر ایکس پاڼه د یو شمېر پیغامونو
په خپرولو سره د آلمان لپاره د ښي اړخه بدیل ګوند ملاتړ کړی دی. دغه ګوند په آلمان کې د مهاجرینو د ډلهییزو منلو او د دې هیواد د اروپایي پلوه پالیسۍ سره مخالفت کوي. شولز د نوي کال په مناسبت په یو ټلویزیوني پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو شبکو خوندان به زموږ د انتخاباتو نتیجې نه ټاکي، بلکې دا د آلمان د خلکو اکثریت دی چې په هوښیارۍ سره رایه ورکوي. د چین ولسمشر تایوان د خپل هیواد نه جلا کیدونکې برخه ګڼلې. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د نوي کال په وینا کې د تایوان د نیولو لپاره د بیجینګ هیله تکرار کړه او دا یې د مورني ټاټوبي بیا یو ځای کېدل وبلل. هغه ویل د تایوان تنګي دواړو غاړو ته د چین وګړي یوه کورنۍ دي، هیڅوک نشي کولی زموږ د وینې اړیکې سره لرې کړي او یا هم زموږ د وطن د بیا یو ځای کېدو تاریخي بهیر مخه ونیسي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه ګڼي او مخکې ویلي و چې د تایوان د کنټرول لپاره د زور کارولو ته هم چمتو دی. تایوان د بیجینګ او واشنګټن ترمنځ د جنجال یو له اصلي ټکو څخه دی. که څه هم د امریکا متحده ایالات په رسمي توګه تایوان په رسمیت نه پیژني، خو د وسلو ستر برابرونکي او ستراتیژیک متحد دی. آلمان په سوریه کې د ښوونې او روزنې سکتور سره 80 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د آلمان د پرمختیا وزیر ویلي چې آلمان په سوریه کې د ښوونې او روزنې سکتور د ودې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. د سوریې د انتقالي حکومت د ښوونې او روزنې وزیر نظیر محمد القادري د آلمان د مرستو هرکلی کړی. د وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د القادري لخوا د ښوونې او روزنې نظام د ارزونې پلاوی ټاکل شوی چې د نړیوالو سازمانونو د استازو په ملتیا د سوریې د ښوونځیو ارزونه وکړي، اړتیاوې او نیمګړتیاوې په نښه کړي او د ښوونیز سکتور د پراختیا او پرمختیا لپاره جامع طرحه وړاندې کړي. ایران په 2023 میلادي کال کې 2 افغانان اعدام کړي. د ایران بشري حقوقو سازمان ویلي دغه کسان د قزلي حصار، اصفهان، مشهد، زاهدان، شیراز، یزد او بندر عباس په بندخونو کې اعدام شوي چې ډیری د نشهیي توکو د قاچاق، غلا او له پولې د ناقانونه تیریدو په تور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د اعدام شویو بندیانو شمیر په 2023 کې 15 او په 2022 کې 14 تنه و. تیر کال په ټوله نړۍ کې 122 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په تازه راپور کې ویل شوي چې 2024 کال د 122 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په وژل کېدو سره د خبریالانو لپاره یو له مرګونو کلونو څخه ګڼل کیږي. یاد راپور کې راغلی چې د خبریالانو 58 سلنه وژنې په منځني ختیځ کې په ځانګړي ډول فلسطین، لبنان او سوریه کې رامنځته شوي دي. په راپور کې راغلی د 2023 کال پر مهال 22 خبریالان په آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، بنگلادیش، کمبودیا، فیلیپین، میانمار، قزاقستان او اندونیزیا کې وژل شوي دي. ورته مهال امریکا کې 9 او په اروپایي هیوادونو کې 4 خبریالان وژل شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ خبرونه، تر بیا ښې چارې.